د پیرس په کوڅو کې چرته چې د اعتبار هیڅ قیمت نشتی او خیانت ډیر ارزانه دی، هلته ژوندې پاتې کېدل ډیره ګرانه خبره ده او هر څوک دا جرأت نه لري. د کهانۍ په سٹارټ کې مونږ لیو اینو. لیو یو خفیه چاینیز پولیس دی. لیو نوې پیرس ته راشي او په ایرپورټ کې یو کس تپوس وکړي چې ته دلته د څه دپاره راغلی یې. نو لیو وایي چې زه دلته د چکر دپاره راغلی یم او هیڅ چاته پته نه چې لیو یو پولیس دی. نو ځکه لیو دلته په خفیه طریقه باندې کار کوي. لیو چې د ایرپورټ نه راوځي نو په خپل یو آشنا کس پسې لاړ شي چې خلک ورته انکل ټای وایي او دلته لیو پټ اوسیږي. لیو د خپل بیگ نه یو تماچه راوباسي. لیو خپل تماچه واخلي او یو هوټل ته لاړ شي. لیو دلته د یو پولیس سره میلاوېدو والی چې نوم یې جن یي. جن یو فرانسوي پولیس یي. لیو او جن د یو کس د گرفتارولو والی چې نوم یې مستر بیگ یي. بیگ د اسمګلینګ کار کوي. نو لیو په یو بار کې کینی. دغلته یو کس په لیو پسې راشي او واشروم ته د تلو ورته وایي. نو لیو واشروم ته لاړ شي او هلته یو کس د ده ټوله تلاشي وکړي. وس یو څو کسان لیو په یوې پټې لارې بوزي او دا لاره د کچن د طرف نه تللی یي. لیو دلته د جن څو کسان ویني چې یو کس ډیر وهي. وس لیو د جن سره میلاو شي او جن د لیو تماچه او پاسپورت د ځان سره کیدي. نن مونږ بیگ گرفتارول والا یو. وس جن لیو یوې کمرې ته بوزي چې هلته ډېرې کمپیوټرې او سی سی ټي وي کیمرې لګېدلې یي چې په دې کیمرې کې دوی د مستر بیگ ډېر کسان ویني او بیا دوه جینکۍ راشي. د مستر بیگ یو کس دواړه جینکۍ په مستر بیگ پسې بوزي او بیا یوه جینۍ د مستر بیگ سره خبرې کوي او بیا مستر بیگ دوه جینکۍ یوې کمرې ته بوزي. خو یوه جینۍ چې نوم یې جیسیکا یي نو ډېره یریږي او واشروم ته لاړه شي او بله جینۍ چې د بیگ سره په کمره کې یي نو د خپل یختو نه یوه وړه وسپنه راوباسي او مستر بیگ پې څو ځله ووهي. دا هر څه لیو په سی سی ټي وي کیمرې کې ویني. نو په منډه د کمرې نه راوځي او د مستر بیگ کمرې ته ځي. خو دغلته د مستر بیگ ډېر کسان ولاړ یي او لیو دنده نه پرېږدي. لیو د کسانو سره جنګ وکړي او بیا کمرې ته لاړ شي او هغه جنۍ راونیسي او په یوې ستنې باندې یې بېهوشه کړي او لیو په دې کار کې ډېر ماهره یي. بیا لیو په مستر بیگ پسې راشي چې د مرګ په حالات یي. نو لیو په یوې ستنه بیگ هم بېهوشه کړي او هسپتال ته ټلیفون کوي. خو دغه کمرې ته جن راشي او مستر بیگ وولي او بیا هغه جنۍ هم وولي. لیو چې دا هر څه ویري نو ډېر حیرانه شي او جن ته وایي چې تا دوی ولې وشتو. نو جن ورته وایي چې دا ما نه تا وویشتل او جن د لیو تماچه لیو ته وښی. جن خپلو کسانو ته ویلي چې کله چې زه دوی ولم نو تاسو سی سی ټي وي کیمرې بندې کړئ. خو په غلطۍ باندې دا هر څه ریکارډ شوي یي. جن خپلو کسانو ته وایي چې دنده راشئ چې لیو مړ کړو. خو لیو یودم ورک شي. لیو د کړکۍ نه ښکته کوز شي او کنټرول روم ته لاړ شي او د هغه ځای نه په سی سی ټي وي کیمره کې ریکارډ شوی یو کیسټ واخلي او په تښتېدو شي ځکه چې جن د خپلو کسانو سره په لیو پسې ګرځي. لیو د کپړو انځلو یوې کمرې ته دنده شي او په یو پیپ کې پټ شي. خو دغلته جن هم راشي او لیو ته وایي چې بهر راوځه. خو لیو پوهیږي که زه بهر راووتم نو مړکی مې. نو جن پیپ ته اور واچوي خو لیو بیا هم هلته پټ شوی یي. نو جن یو بم پیپ ته غوځار کړي خو لیو واپس بم بهر راغوځار کړي او بم د جن د یو کس په لستوڼي کې دنده شي. نو جن هغه بم والا کس په لیو پسې پیپ کې وردنده کړي. نو یوه غټه دماکه وشي او لیو بهر راوځي. خو هلته د جن ډېر کسان یي او د لیو سره مقابله شروع کړي. خو لیو ټول ووهي او د بلډینګ نه ډېره په اسانۍ وتښتي. جن د خپل کسانو نه تپوس وکړي چې تاسو ټولې کیسټې وسېځلې. نو دوی وایي چې آو خو بغیر د یو کیسټ نه چې هغه د لیو سره دی. نو جن په لیو پسې کسان ولګوي او خپلو کسانو ته وایي چې ما له لیو ژوندی راولئ. وس لیو بل ځای ته تلو والی چې هلته د لیو د بیک اپ دپاره یې څه پټ شیزونه ایښودي یي. لیو چې کله یو سیف کولاو کړي نو په هغې کې یو موبایل یي او بیا چې دویم سیف کولاو کړي نو په هغې کې ډېره وسله پرته یي او لیو په خوا کې ولاړ پولیسان ویني او د لیو د رانیولو کوشش کوي. خو لیو ترې وتښتي. پیرس ته د چاینا یوه امبیسي د یو څو افسرانو سره راغلی یي. نو دغلته جن هم راشي او په لیو باندې الزامات ولګوي چې لیو مستر بیگ او یوه جینۍ وویشته او وتښتېدو
او لیو غدار دی. جن د لیو په باره کې د یو افسر نه معلومات کوي. نو افسر جن ته وایي چې لیو په کراټو کې ډېر تکړه دی او د هیڅ فیملی نشتی او د هغه دپاره هر څه د هغه ملک دی. دو خبرې کوي چې دغه افسر ته ټلیفون راشي او دا ټلیفون د لیو یي او افسر ته وایي چې زما سره میلاو شه او افسر د لیو سره په داسې انداز خبرې کوي چې څوک پوهه نشي. خو جن په شکی شي نو خپل یو کس په هغه افسر پسې ولګي. اوس لیو د انکل ټای په دکان کې ناست یي او انکل ټای د لیو نه تپوس وکړي چې ته به نورې څو ورځې دلته یې. نو لیو ورته وایي چې زه یو څو ورځې نور هم دلته یم. زه چې په کوم کار پسې راغلی یم نو هغه لا نه دی پوره شوی. اوس جن خپلو کسانو ته قاریږي او د لیو د میلاوېدو ورته وایي ځکه که لیو چاینیز پولیس زما د کارونو نه خبر کړي نو موږ به ګیر شو. د جن کسان جیسیکا په جن پسې راولي. نو جن د جیسیکا نه د لیو په باره کې تپوس کوي خو جیسیکا وایي زه په باتروم کې وم کله چې هغه بله جینۍ د مستر بیگ د مړ کولو کوشش کوو. نو جن ورته وایي چې ما ته پته ده ته دروغ نه وې. بیا د جن یو کس د نشې ستنه ډکه کی. نو جیسیکا وایي چې زه نوره نشه نه کومه او ټول خراب کارونه پرېښودل غواړم. او جیسیکا جن ته وایي چې تا زما سره دا واده کړې وه چې ته به زما لور ماله واپس راکې د بیگ د کار نه بعد. خو جن جیسیکا ته وایي چې در اوسه زما کار نه دی پوره شوی او تاله به واپس تلل راځي. اصل کې جن په جیسیکا باندې غلط کارونه کوي او د دغه خراب کارونو دپاره یې ورله یو ځای جوړ کړی یي. جن جیسیکا له ډرګس ورکي او هغه خراب ځای ته یې گزاره کی. دلته لیو د انکل ټای په دکان کې ناست یي او جیسیکا ویني خو لیو جیسیکا نه پیژني ځکه چې کله جیسیکا هوټل ته راغلی یي نو یخته یې بل شان یي. اوس لیو ته ټلیفون راشي چې دا ټلیفون د هغه افسر یي کم ته چې لیو ټلیفون کړی و. نو لیو په افسر پسې لاړ شي خو د جن کسان په افسر پسې لګېدلی یي او د جن کسان لیو او افسر یو ځای ناست ویني. افسر د لیو نه تپوس کوي چې ستا سره څه ثبوت دی چې جن غدار دی او ته بې ګناه یې. نو لیو افسر له هغه کیسټ ورکي او څنګه چې افسر کیسټ ته لاس کړي نو د جن کسان افسر وولي او په لیو هم حمله وکړي. خو لیو د دغه ځای نه ځان وباسي او میټرو طرف ته لاړ شي. د لیو لاس خوږ شوی یي نو لیو خپل لاس د خلکو نه پټوي او میټرو ته دنده لاړ شي او د جن کسان لیو بهر ګوري. جن ته کیسټ میلاو شي او بیا جن د افسر لږ ډېر سامان په چاینیز ایمبیسي کې ورکړي او جن دوی ته وایي چې ستاسو افسر یعنې لیو خپل چاینیز افسر وویشتو. جن دا هم وایي چې موږ به لیو ډېر زر مړ کو. اوس لیو خپل په لاس کې ټانکی لګوي خو نشي لګولی. جیسیکا چې د دکان نه بهر ولاړه یي نو لیو ویني او په هغه پسې لاړه شي او ورته وایي چې ماله د ټانکو چل راځي. نو لیو د جیسیکا خبره واوري او جیسیکا د لیو په لاس باندې ټانکی لګول شروع کی او دواړه خبرې هم کوي. کله چې جیسیکا ټانکی لګول ختم کی نو لیو ته د خپل د لور پکچر وښایي. نو لیو جیسیکا ته وایي چې ته ولې دا خراب کارونه کوې. نو جیسیکا وایي چې زه دا کار په خپل مرضی نه کوم. نو لیو دې تپوس وکړي چې دا څوک په تا باندې دا کار کوي. نو جیسیکا چپ شي او بیا دغلته د جن کسان راشي او جیسیکا ته قاریږي. نو جیسیکا وایي چې زه دلته د واشروم دپاره راغلی وم او د لیو په دې کې څه ګناه نشته. د جن کسان د لیو نه پیسې غواړي او وایي چې تا د دې جینۍ وخت ضایع کړی دی. نو لیو ورله پیسې ورکړي خو دا کس د لیو سره بیا هم بد اخلاقي کوي او اوس لیو دغلته چې کوم درې کسان یې نو درې وانه ووهي خو په آخر کې یو بل طاقتور او د دیو په شانې سړی راشي او په لیو حمله وکړي. خو لیو هم ډېر تکړه په جنګ کولو کې او دغه کس هم لیو مړ کړي. خو د دکان نه بهر یوه بله جینۍ ولاړه یي او د جن نور کسان هم خبر کی. دغه ټایم انکل ټای هم راشي خو کله چې دې دکان ته نږدې شي نو یو ګاډی ویني او د ګاډي نه یو سړی د ماشینګن سره راوځي او په دکان فایل شروع کی او په دې فایل کې په ټای ډېرې ګولۍ ولګي او ټای مړ شي. نو لیو ټای په یو ځای کې ښخ کی او جیسیکا هم د لیو سره یي. بیا جیسیکا لیو ته وایي چې زه اوس چېرته لاړه شم ځکه چې تا په دې ټول کار کې زه پساو کړم. نو لیو نه د دې په خبرو کار ورشي. بیا لیو جیسیکا ته د هغه هوټل په باره کې ووایي کوم کې چې مستر بیگ مړ شوی یي. نو جیسیکا حیرانه شي او وایي چې ته ولې هلته تلل غواړې. نو لیو ورته ټوله قصه وکړي. نو جیسیکا وایي چې زه هم هغه ورځ د هغه جینۍ سره وم. نو لیو دې تپوس وکړي
چې هغه زیرو یختو ولته وي. جیسیکا وایي چې او زه وم. لیو جیسیکا ته وایي چې ته زما سره امبیسي ته لاړه شه او زما بې ګناهي امبیسي والو ته ثابته که. خو جیسیکا وایي چې ته خو به آزاد شي، زما به څه کیږي؟ جن زما خاوند مړ کړی دی او اوس یې زما لور کډنیپ کړې ده. که زه ستا سره لاړم نو جن به زما لور مړه کړي. نو جیسیکا لیو ته وایي چې که تا زما لور آزاده کړه نو زه به د ستا مدد وکم. نو لیو ورته وایي چې صحیح ده. بیا لیو جیسیکا ته ټول پلینینګ وښیي. جیسیکا په جن پسې راشي او ورته وایي چې زه ډېره یریدلې وم او هغه چاینیز پولیس ستا ټول کسان مړه کړه او زه یې هم بنده کړې وم. خو ما تې ځان خلاص کو او ما ته پته ده چې لیو کوم ځای دی. نو جیسیکا جن له د لیو پته ورکي. جن جیسیکا هلته بنده کی او ورته وایي که لیو ما په دغه پته میلاو کو نو ستا لور به آزاده کم. خو که لیو هلته نه و نو بیا به تا وجنم او جن لاړ شي. جیسیکا د جن نه هغه کیسټ پټ کی او لیو له یې ورکي. بیا جیسیکا لیو ته وایي چې زما لور را آزاده که. زما لور په یو یتیمخانې کې ده. اوس لیو او جیسیکا یتیمخانې ته لاړ شي او جن د جیسیکا د تښتېدو نه خبر شي. لیو او جیسیکا د ماشومې نوم په لیست کې ویني او اوس جیسیکا خپل د لور د بیت خواله لاړه شي. نو یو دم یو کس جیسیکا د مرۍ نه ونیسي. دغلته د جن کسان په لیو حمله وکړي او د ډېر فایټ نه بعد لیو او جیسیکا د هغه ځای نه وتښتي ځکه چې د جن کسان ګولۍ چلوي او یوه ګولۍ په جیسیکا ولګي. نو لیو جیسیکا زر هسپتال ته بوزي او لږ ساعت بعد جیسیکا په هوش کې راشي او په جرا شي چې جن به اوس زما لور مړه کړي او ما په زندګۍ کې په یو کس باور کړی و او هغه ته وې خو تا ماله دوکه راکړه. اوس به ته امبیسي ته لاړ شي او ځان به بې ګناه ثابت کړې خو زه به دلته مړه شم. نو لیو جیسیکا ته وایي چې زه به ستا لور ته ضرور راولم او په یوه ستنه جیسیکا بېهوشه کړي چې جیسیکا آرامه شي. اوس لیو جن ته ټلیفون وکړي او ورته وایي چې د مرګ دپاره دې ځان تیار که او لیو پولیس سټیشن ته دنده راشي. خو هلته لیو د کراټو ماسټران ویني. دوی ټول په لیو باندې حمله وکړي ځکه چې جن دغه کسانو له د لیو خبر ورکړی و. خو لیو د دوی مقابله وکړي او دوی ټول له شکست ورکړي. اوس لیو بره لاړ شي خو دلته د جن دوه ډېر خطرناکه کسان ولاړ یي او په لیو حمله وکړي. خو لیو هم د دوی نه کم نه یي او دواړه مړه کړي. اوس لیو په جن پسې راشي خو جن د جیسیکا په لور تماچه ایښودې یي او جن لیو ته وایي که زما خواره راغلې نو زه به دا جینۍ مړه کم. خو لیو جن ته وایي چې ستا د ګولۍ چلولو نه مخکې به زه تا مړ کم. د دې نه مخکې چې جن څه سوچ وکړي نو لیو پسې راشي او د لیو په خوله کې یوه ستنه یي. لیو هغه ستنه د جن په سټ کې ولګوي او لیو د جیسیکا لور ته وایي چې بهر لاړه شه. نو هغه بهر لاړه شي. اوس لیو جن ته وایي چې کومه ستنه چې ما د ستا په سټ کې لګولې ده هغې ته کس آف د ډریګن وایي او اوس ورو به ستا د وجود ټوله اینه ستا په تندي راشي او تا به ډېر په تکلیف شي او په ډېرې سختۍ به مړ شي. لیو د کمرې نه لاړ شي او جن په ډېر بد حال مړ شي. اوس لیو په جیسیکا پسې راشي او د هغې د مرۍ نه هغه ستنه راوباسي. نو جیسیکا په هوش کې راشي او په جرا شي او هغه سوچ کوي چې لیو هیڅ د هغې د خوا نه دی پاڅېدلی او د خپلې د لور تپوس دې وکړي. نو لیو ورته وایي چې ستا لور ستا په خوا کې ده. کله چې جیسیکا خپل لور ویني نو ډېره خوشحاله شي او د لیو شکریه ادا کړي او دا کهاني همداسې ختمه شي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ. د الله په امان.